سل زایمات یمه تر سل وارې توبې خراب یم سل زایمات یمه تر سل وارې توبې خراب یم بلا سړی یمه د لوړې مرتبې خراب یم ډېر ستا محبت دومره بلا کیفیتونه راکړه اوس که ته راشې نو بیا هم به در پسې خراب یم زه لیونی یمه ما مه پرېږده چې ښکل دې کړمه زه لیونی یمه بیا څومره شپې خراب یم تمامه شپه در پسې راشمه تر خولې لالیا تمامه ورځ در پسې وکړمه لمبې خراب یم ډېر داسې غزل یم چې د یو فنکار په خوله نه راځم داسې غزل یم چې د یو فنکار په خوله نه راځم داسې سړی یم چې لمحه لمحه منې خراب یم سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو تاسو ته د یاد وي چې ضلع مومن که یو طرف ته ښکلې سیمه ده ښایسته سیمه ده نو بل طرف ته دغې خاورې ډېر ښه ښه لیکوالان او فنکاران هنرمندان پیدا کړي دي او دغه سلسله دوامداره ده هم د دغې خاورې د حلیمزو د سیمې یو داسې مستند شخصیت یو ډېر زبردست لیکوال یو ډېر ښه لیکوال چې زمونږ ډېر ښه اشنا دی او اشنایي سره سره موږ ته زده کړه هم کړې زمونږ استاد هم دی ښاغلی غزل مومن صاحب اوسېږي راغلي وو نن دلته کلي ته غزل مومن صاحب سره زمونږ 2 مرکې شوي دي او دا به 3مه مرکۍ د ملګرو غوښتنې وي او د هغې غوښتنو د پوره کولو دپاره نن راغلي یو غزل مومن صاحب ډېر ښه شعر لیکي نن به تازه کلامونه ورو او دغه سلسله به دوامداره ساتو غزل صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات یقینا ستاسو په راتګ باندې دلته یو ځل مخکې تاسو راغلي وئ اوس په دوباره راتګ باندې بالکل ما څه دغه دایرې کمې دي چې زه تاسو ته بیان کړم او ستاسو د مننې چې ستاسو مننه ادا کړم تاسو مننه وکړم شکریا ادا کړم یقینا هغه دایرې ما څه بالکل کمې دي لفظونه ما څه لږ دي خو بهرحال روایتي تاسو ته که زه یو سل ځل مننه ویم نو هم به کمی او د حد نه زیاته شکریا ادا کوم ستاسو د ملګرو سلیمان قتال صاحب چې دا ځل بیا هم تاسو سره پیښه کړې ده ستاسو په دې سفر کې به تاسو ته تکلیف میلاو شوی تاسو نه ډېر زیات معذرت غواړم تاسو د یو ښه داد لایق او مطلب ستاسو یو ښه احترام پکار دی هغسې به د موږ نه ونه کړی شي مننه هم درته وایم او معافي هم درنه غواړم که تاسو مطلب هغسې احترامات د موږ نه ونه شي نو زه په شروع کې مخکې د هر څه نه په اډوانس کې زه تاسو نه معافي هم غواړم جزاک الله خیره غزل مومن صاحب څنګه چې ما وویل چې ستاسو 2 مرکې زموږ سره شوي دي ملګرو خوښې کړي دي ښه په غټ تعداد باندې کتلي دي ستاسو مینوال ډېر دي دغه مینوالو به مننه هم کوئ او د هغې ته به نوي خپل کلامونه وایي او جی بالکل که خبره د اوریدونکو شي چې څومره اوریدونکي دي زموږ یقینا هغه اوله ویډیو چې زموږ شوې وه زما او ستاسو زه درغلی وم ستاسو په حجره کې هغه ویډیو څو ورځې مخکې تقریبا ما کتلې وه لږ څه کم 1 لاک کسانو کتلې وه هغه ویډیو نو ما ویل چې یاره لږ څه کم 1 لاک زما به داسې یم چې اورېدونکي دي دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده د حد نه زیات زه خوشحاله شوم او د حد نه زیاتې شکریا ادا کوم لکه هغه شکریا چې بالکل ما څه د هغې هغه اخري اختتام او انتها نه دومره شکریا ادا کوم څومره چې د هغوی حق دی بلکې د هغوی نه هم زیاته او خبره د دویمه خبره دا چې هغوی ته څه کلام پیش کړم نو خامخا د هغوی مخې ته کوشش کوم چې نوي څه کلام چې کوم دی کلامونه غزلې زه ستاسو مخې ته کېږدم شروع بسم الله الرحمن الرحیم د غزل نه مخکې یو څو شعرونه درته وایم چې ما د ژړا له صوته هم یو ښکلی احساس جوړ کړی ما د ژړا له صوته هم یو ښکلی احساس جوړ کړی ما د شلیدلو لپټو نه جانماز جوړ کړی ډېر ما د ژړا له صوته هم یو ښکلی احساس جوړ کړی ما د شلیدلو لپټو نه جانماز جوړ کړی خدایه تخلیق دې ټول په ډېر ښکلي انداز کړی دی خدایه تخلیق دې ټول په ډېر ښکلي انداز کړی دی خو دغه ښکلی دې بیخي په ښه انداز جوړ کړی او ما ورته واه کولو د ده زړه به مې نه ماتو ما ورته واه کولو د ده زړه به مې نه ماتو او اوس غزل د ځان نه سم احمد فراز جوړ کړی غزل ته راځمه چې ښه سړی ودرېږي د کمې حادثې مخې ته
ښه سړی ودرېږي د کمې حادثې مخې ته نن خو سم جاړمه سړیه د کیمرې مخې ته ښه سړی ودرېږي د کمې حادثې مخې ته نن خو سم جاړمه سړیه د کیمرې مخې ته زه به هم ستا د کور په شا دارالفتا جوړوم زه به هم ستا د کور په شا دارالفتا جوړوم تا ولې ډول وخو زموږ د دروازې مخې ته زه به هم ستا د کور په شا دارالفتا جوړوم تا ولې ډول وخو زموږ د دروازې مخې ته یاره تر کومه حده خپله ناکامي ومنم ښه جزان کېدمه د کمې زاویې مخې ته او یو شعر دی په معذرت ته چې زه به یو قی کومه زه به یو قی کوم د خپل سر به په چا ماتوم زه به یو قی کوم د خپل سر به په چا ماتوم زه به اذان کوم د دغه میخانې مخې ته زه به یو قی کوم د خپل سر به په چا ماتوم زه به اذان کوم د دغه میخانې مخې ته غزله ما ځان ته بلا بلا خبرې کړي غزله ما ځان ته بلا بلا خبرې کړي ما ځان وجلی دی د هرې آینې مخې ته شعرونو ته راځمه چې یو غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې تاب د سترګو دی په خپل باڼه خوري تاب د سترګو دی په خپل باڼه خوري هواګانې دي د زلفو نه خواږه خوري تاب د زلفو دی په خپل باڼه خوري هواګانې دي د زلفو نه خواږه خوري یوه کونډه جاړي وایي بم ته وایي یوه کونډه جاړي وایي بم ته وایي سوال دی ومني بچي دی رالی نه خوري او سوچ دی وکړي چې غزل څنګه مولا شو سوچ دی وکړي چې غزل څنګه مولا شو میکده تروری دی وسان له مازغه خوري او راځم یو غزل ته چې سان دې هم وایمه او یم په نڅا رنګ اخلمه سان دې هم وایمه او یم په نڅا رنګ اخلمه زه د زخمی تقدیر نه جدا رنګ اخلمه اول دې وګڼم د خپل ذات محترمه حصه اول دې وګڼم د خپل ذات محترمه حصه حیران په دې شمه چې بیا څنګه له تا رنګ اخلمه او زما کمال ته ګوره زه د تورې شپې سړی یم زما کمال ته ګوره زه د تورې شپې سړی یم زه په تیاره کې هم د رڼا رنګ اخلمه ډېر زبردست او دا شعر قابل غور دی چې دا 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کیږي دا 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کیږي خو نه په دې ستا د تصویر د ښکلا رنګ اخلمه دا 100 روپۍ دي څو ګولۍ پې د ټوپک هم کیږي خو نه په دې ستا د تصویر د ښکلا رنګ اخلمه او بیا به دې ښکل کړمه که څومره بې درکه کړې ځان بیا به دې ښکل کړمه که څومره بې درکه کړې ځان زه ګوره کله سم د هوا رنګ اخلمه بیا به دې ښکل کړمه که څومره بې درکه کړې ځان زه ګوره کله سم د هوا رنګ اخلمه اوس هره شپه د یو مرحوم په یاد غزل لیکمه اوس هره شپه د یو مرحوم په یاد غزل لیکمه اوس هر ساعت د یو یتیم له ژړا رنګ اخلمه ټیم نه اخلمه یو څو شعرونه نور درته وایم چې ستا یاد لمانځم ښې ډېرې شمې وخورم دا غزل لته ټول وایي دا خو دا بل دی یو سر نه به یو څو شعرونه چې انقلاب په سینه کې د مودشم زه کتاب په سینه کې د مودشم چې ستا یاد لمانځم ښې ډېرې شمې وخورم بیا ګلاب په سینه کې د مودشم چې ستا یاد لمانځم ښې ډېرې شمې وخورم بیا ګلاب په سینه کې د مودشم زه خوب نه کوم نغمې کوم سړیه زه رباب په سینه کې د مودشم او میخانې ترورۍ تخپې کړمه ماښامه او محراب په سینه کې د مودشم د تصویر په شا د ښکلې غزل لیکړم دغه تاب په سینه کې د مودشم او راځم غزل ته چې سل ځایه مات یمه تر 100 وارې توبې خراب یم
سل ځایه مات یم تر سل وارې توبې خراب یم بلا سړی یم د لوړې مرتبې خراب یم ډېر ستا محبت دومره بلا کیفیتونه راکړه ستا محبت دومره بلا کیفیتونه راکړه اوس که ته راشې نو بیا هم به درپسې خراب یم ستا محبت دومره بلا کیفیتونه راکړه اوس که ته راشې نو بیا هم به درپسې خراب یم زه لیونی یم ما مه پرېږده چې ښکل دې کړمه زه لیونی یم ما مه پرېږده چې ښکل دې کړمه زه لیونی یم بیا څومره شپې خراب یم زه لیونی یم ما مه پرېږده چې ښکل دې کړمه زه لیونی یم بیا څومره شپې خراب یم تمامه شپه درپسې راشمه تر خولې لالیا تمامه ورځ درپسې وکړمه لمبې خراب یم ډېر داسې غزل یم چې د یو فنکار په خوله نه راځم داسې غزل یم چې د یو فنکار په خوله نه راځم داسې سړی یم چې لمحه منې خراب یم او یو څو شعرونه دي چې دومره بې خیاله وم چې اور په آینه لګوم دومره بې خیاله وم چې اور په آینه لګوم دومره بې خیاله وم چې ځان ته په ډیوه کې ګورم دومره بې خیاله وم چې اور په آینه لګوم دومره بې خیاله وم چې ځان ته په ډیوه کې ګورم زما وجوده په کم ښکلي پسې بیا تللی زما وجوده په کم ښکلي پسې بیا تللی زما وجوده زرې دلته بستره کې ګورم او یو څو شعرونه نور دي چې راز خورېږي څړیکه مه وهه فرهره راز خورېږي څړیکه مه وهه فرهره که تصویرې راوباسم له څادره ما ویلي غږ راوکه که وده شوم نو ویلي بې هنره ما ویلي غږ راوکه که وده شوم نو ویلي بې هنره او راز دې شه تش دې نه لیږم سړیه رانږدې شه تش دې نه لیږم سړیه څه به درکړمه د عشق له جوهره او یو دوه شعره نور دي چې د خپله زندګي هم چرته ژباړه مسلمانه د خپله زندګي هم چرته ژباړه مسلمانه د خورو د ښایست په سر ولاړه مسلمانه نه د چم د کونډو ترنم د ژړا ماوره نه د چم د کونډو ترنم د ژړا ماوره نه د کمارسانو په غږ ویاړه مسلمانه نه د چم د کونډو ترنم د ژړا ماوره نه د کمارسانو په غږ ویاړه مسلمانه او ته خان شي ته غني شي ته سردار شي ته باچا شي ته خان شي ته غني شي ته سردار شي ته باچا شي او مال دي دارو شي زما لاړه مسلمانه اخیری یو غزل ته راځمه چې زه بې نشي دردمن وجود د خپل مداره پورې زه بې نشي دردمن وجود د خپل مداره پورې څومره په ماتو حوصلو زمه تر یاره پورې زه بې نشي دردمن وجود د خپل مداره پورې څومره په ماتو حوصلو زمه تر یاره پورې او ته به راځې نه زه به خپل خمار وهلی یمه ته به راځې نه زه به خپل خمار وهلی یمه که مې ښکل نه کړي د ماښام نه تر سهاره پورې ته به راځې نه زه به خپل خمار وهلی یمه که مې ښکل نه کړي د ماښام نه تر سهاره پورې یو ځان منمه یو د خپل ځان کرامت منمه یو د خپل ځان کرامت منمه چې د خپل زخم په رڼا راغلمه خاره پورې ډېر ښه زه خو رښتیا لکه سودا په یوه بوجۍ کې بنده زه خو رښتیا لکه سودا په یوه بوجۍ کې بنده څو ځایه خرڅومه چې تلمه له بازاره پورې زه یو غزل یم د مستۍ حدونه نه لرمه زه یو غزل یم د مستۍ حدونه نه لرمه زه یو آهنګ یمه تړلی په یو تاره پورې ډېره زیاته مننه غزل صاحب اخیره کې څه پیغام ورکوئ او د ناستي موږ له د وخت راکولو د میلمستیا ډېره زیاته مننه جي د ټول نه مخکې دا زه په فخر سوی یم چې اکثر زموږ چې کومه ویډیوز وشي نیټ باندې شیر شي په یوټیوب باندې فیسبوک باندې نو په بار ملکونو کې زموږ کلیواله مې هم څه دي څه نږدې ملګري دي د ماشوموالي ملګري دي سره دیسن ملګري دي هغوی لږ ښه په غور فکر باندې اوري که د هغوی ټولو نومونه زه اخلمه وخت ډیر زیات تیریږي په هغې باندې که نه زما چې کوم دی د ماشوموالي ملګري دي خاص کر ارشد صاحب دی هلته په سعودي عرب کې اوسیږي دا وخت یا خورشید صاحب دی یا مطلب داسې نور ملګري معلوم شاه زخمي صاحب دی ګل حیدر قریشي صاحب دی نجیب صاحب دی نجیب الله صاحب او اشفاق صاحب دی یا داسې نور ډیر ملګري دي د هر یو نوم که ظالمه نو وخت ډیر زیات لګي په خصوصي توګه زما هلته خپل ورور دی
زما کشر ورور دی چې د هغه په وینو باندې د هغه په خولو باندې نن موږ سپینې جامې اغوستې دي. خاص کر که زه ځان یاد کړم ځکه د هغه هر څومره مننه وکړم نو دا به کم وي. د هغوی خولې او د هغوی وینې زما دپاره دلته زندگی ده او زه د هغوی په وجه باندې دلته زه به دا وایم چې زندګي تېروم، مزې کوم او یو قسم مشکلات او چې کوم د شخړه نه لرم نو هغوی ته زموږ ډېرې دعاګانې دي او د هغوی نه زموږ مطلب ډېره مننه ورته کوو. امید ترې ساتو چې انشاءالله دا ویډیو به هم خوښه کړي لکه څنګه چې مخکې خوښه کړې وه. او پیغام خو چې کوم دی یو وړوکی غونده پیغام دی چې مخکې ما ویلي چې باید پښتانه دي د حوس او خوش د حواس نه کار واخلي. پښتانه دي په وړه وړه خبره دوکه نه شي. پښتانه دي په څه خبره باندې، په څه لالچ باندې، په څه مفادو باندې، په څه نورو جذباتي خبرو باندې، تقریرونو باندې دوکه نه شي. پښتانه دي د خپل امن کوشش وکړي. پښتانه دي د چا کور وران نه کړي او د خپل امن کوشش دی وکړي د څنګه چې په نورو سیمو کې امن دی. دغسې دعاګانې د الله نه وغواړي. خپل حرکات او سکنات د استعمال کی، خپل چې کوم دی جذبې دي هغه د امن په حواله باندې استعمال کی، خپل پیغامونه دي د امن په حواله باندې استعمال کی. دا سیمه دي جنتی سیمه جوړه کی، دا سیمه دي منوره کی، دا سیمه دي رڼا کی. په دې سیمه کې د تعلیم خور کی، په دې سیمه کې د امن خور کی، عزت خور کی او په دې سیمه کې د احترامات خور کی چې د بار نه خلک راځي چې هغوی که مطلب موږ دا ویلو شو زموږ سیمه چې کوم دا مومند ایجنسي دا یو شاړه علاقه ده، تاسو به لیدلي ډېره زیاته شاړه علاقه ده، خو باید زموږ زړونه شاړ نه شي. باید چې د بار نه کم کس کم میلمه دا زموږ دپاره راځي دا سیمه داسې د امن سیمه شي چې هغوی د زموږ ګټو ته، زموږ غرونو ته، زموږ ونو ته، زموږ خوړونو ته، پټو ته، جایدادونو ته دې ته دې ونه ګوري، هغوی دې زموږ زړونو ته وګوري. موږ دې دومره اخلاص هغوی له ورکړو چې هغوی حیران شي په دې خبره باندې. زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه. دا یو وړوکی غوندې پیغام دی زما اوریدونکو ته، مینهوالو ته، خاص کر د دې سیمې اوسېدونکو ته. ډېره زیاته مننه جي. ستاسو ما مخکې م ویلي ستاسو شکریا زه نشم ادا کولی. نه هغه الفاظ لرم، نه هغه عمره جذبه لرم، نه هغه طاقت لرم، نه هغه مطلب حوصله شته دی زما. خو روایتي درته ویم چې که ستا زه په یو ټیم باندې 100 ځله شکریا ادا کوم دا به کم وي. خو روایتي درته ویم ډېره مننه. الله دې تاسو له ژوند درکړي، ستاسو کورنۍ له او ستاسو خاندان له، ستاسو ټوله سیمه دې الله منوره کړي. ستاسو د وجې تاسو ته ډېر زیات هرکلی دلته په راتګ باندې او چې کوم دی تاسو دپاره ډېر مینه او احترامات. ډېر زیاته مننه جي. قدرمنو دا موږ سره د ضلع مومند د سیمې ښاغلی غزل مومند صاحب چې د 2-3 ناستې موږ سره شوي دي، بلکې 2 شوي دي او دا یې 3 مو. الله دې وکړي چې دا نورو په شان دا هم ستاسو خوښ شي. زما سره غزل صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ. سلیمان غطا عالم عرف فریادي صاحب را سره په دعاګانو کې یاد ساتئ. آباد اوسئ.